د یوه داستان پای. د ربیع الثاني 14مه د چهارشنبې ورځ ده. د غزې جنوب د رفح د تل السلطان په ویجاړیو کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. یوه 2 کلن سپین ږیري کرۍ ورځ له صهیوني ټانګونو او پیاده عسکرو سره په خرپ او ترپ تېره کړې. سپین ږیري ته 2 ملګري ورپاته دي. هغه که څه هم عمر خوړلی دی خو دا 13 کلن ځوان غوندې او هوډمن دی، خو بالاخره داسې ښکاري لکه د داستان پای چې رانږدې وي. هغه دواړه ملګري له لاسه ورکوي، خپله هم ټپي او له غورځنګه لویږي. د یوه نیمه ویجاړې ودانۍ دننه پر یوه کوچ دمه کوي. هغه ستړی دی، نه یوازې د 2 کلن ژوند ستړیا، بلکې د 1 کلن خونړي جنګ او یوې ستومانه ورځې ستړیا یې په عمر خوړلي بدن سنګیني کوي. هو، بدن یې ستړی دی، اندامونه یې ټپي او بې سیکه دي، خو روحیه او مورال یې لا هم هغسې غورځنګي دی. په داسې حال کې چې تکې تنها ټپي او تشه چانټه د اسرائیلي ټانګونو په محاصره کې راګیر دی، اما پرتمین اعظم یې لا هم د حال په ژبه چیغې وهي چې لا خو ژوندی یم، لا خو اخلم ستړې ساه د ژوندون، تر هغو نه مرم چې مې حق نه وي ادا د ژوندون. خو کله چې عزم پرتمین وي، کله چې ارادې بلندې وي او کله چې روح له اسمان سره خبرې کوي، بیا یې نو دا غوښن بدن تر پایه د وړلو تاب هم نه لري. بیا نو د غوښو او هډوکو پر بدن درنیږي، تر دې چې بدن یې ترې لاندې ونړیږي. داسې ښکاري لکه دا له غوښو جوړ څو پوټه بدن چې هغه اسمان څک روح ته د تل لپاره ځواب ورکوي چې 2 کاله یې په ستړې ساه ګرځولی دی. سپین ږیری محاصره دی، ټپي او بې مرمیو هم دی، خو لا یې هم خواته ټانګونه نشي وربېرته کېدی. صهیوني عسکر یو کوچنی ډرون ور استوي تر څو یې مرګ، ژوند یا موقعیت معلوم کړي. مول وهلی په دوړو پټ بې سیکه غازي یو ډرون ویني چې ودانۍ ته ورننوځي. په خپل قهرجن نظر ورګوري، خو ښي لاس یې یاري نه کوي. له خپل چپ لاس کار اخلي او په ډرون وار کوي، خو ډرون یې د عکاسي کیمرې له لارې ټانګونو ته موقعیت ور په نښه کړی دی. په ودانۍ د ټانک د درنو مرمیو باړ چلیږي او دلته ده چې یو له اسمان څوکو ارادو ډک زړه حرکت پرېږدي. یو خوځنده قامت له غورځنګه لویږي او لکه د غزې د مساجدو د دنګو منارو په شان په ځمکه رانړېږي. انا لله و انا الیه راجعون. صهیوني لښکر چې د مول وهلي غازي له وژلو مطمئن کېږي، د جسد په لټولو لپاره ورځي، خو کله چې له مخ څخه دسمال لرې کوي، له ویرې یې کبڼۍ نیسي، ځکه د سړي څېره شناخته معلومیږي. لښکر او ټانګونه له بې روحه جسد څخه تښتي. دا سړی یحیی السنوار ته ورته دی. ضرور به یې پر ځان منفجره واسکټ راګرځولی وي، تر څو له شهادت وروسته هم خپل انتقام واخلي. صهیوني لښکر په ډېر احتیاط یوازې د هغه یوه ګوته غوڅوي، تر څو د بایومټریک معاینې لپاره یې اسرائیلو ته ولیږي. نور له جسد نه لرې ګرځي. وروسته معلومیږي دا شهید چې د ژوند په شان یې بېروحه جسد هم نړیوال کفر ته ویرونکی کابوس دی، هماغه د غزې زمری یحیی السنوار دی. په دې سره د 1.5 میلیارډیز امت یوازې د یوه اتل داستان پای ته ورسید. شیبه وروسته د اتل شهید انځورونه رسنۍ پر سر اخلي. هغه زخم دی، بدن یې ټوک ټوک دی، د خپل نړېدلي سنګر په خاورو او ډبرو کې دفن دی، خو په وینو لړلی تصویر یې دې بې ضمیره نړۍ ته یو کتاب خبرې لري. دا معنادار تصویر به پرېږدو چې هر چا ته خپل پیغام ورسوي، او موږ به یوازې ورته دا ووایو چې یار مې ټوک ټوک خاورو کې پروت دی، له خپلو روغو اندامو کرکه راځي نه. تقبله الله. لیکوال قاری عبدالستار سعید.